السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو زه محمد یوسف بنیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غني خان په یو ډیر غمجن نظم باندې خبرې کول غواړم چې سرنامه یې د ورک خیال. راځئ چې د غني خان دغه ورک خیال شته کو او پوه شو چې دغه څه خیال دی. غني خان وایي یو ښایسته غوندې ماشوم و که یو خیال که یو خمار و، یو مسکی شانتای وکړو د ازل د تارخانو نه، زما خواله غلی راغی لکه پوس قدم د یار. که یو ستوري سترګې والي چرته لرې د تیارو نه، که د تورې کوټې ورکې شهزادګۍ د نور ولاړه، زما رڼا سترګو کې غمونه ښکلي شونډو کې خندل، د ژوندون یو حرکت و که یو رنګ د تخیل و، که د تال ګمرو په خپو کې مې خوبونه ګډېدل لکه وړوکې هوسۍ باغ کې په هېڅ شي یقین نه وي، چېرته پټ پکې یو خوب وي د صحرا او د ځنګل. ما د مینې لاس خواره کړه څه دعا وه څه ارمان، ما ویې رنګینه نوره راشه مس کړه دا جهان. زه به خپل خود ستا وجود کړم چې ته سترګو ته ښکاره شي، خپل احساس به دې جامه کړم چې ته خیس او ننداره شي. ستا مستۍ له او خمار له به د ځانه سرور ورکړم، ستا امید او مشغولا له به خوبونه د تور ورکړم. زه به خپل ژوند ترجمان کړم ستا د ژوند د کتابونو، زما ګوتې به ستار ووایي ستا د شرنګ ستا د سرونو. یو قدم یې که راپورته هم راتله هم یېرېده، د صحرا عادت هوسۍ وه په ګلزار کې ترېده. ما خپل زړه سترګو کې خور کړو ډېر په مینه ور روان شوم، عجیبه جهان ته لاړم هم عاشق شوم هم جانان شوم. خو چې زه یې ورتلم خواله نو چا چغې کړې چې خان، ګپو شپو له راغلي درې څلور درله دوستان. یو نظر چې مې ترې واړو نو د نور ښاپېری نه و، چار چاپېره په تیارو کې نه یې نوم نه یې نشان. ای زما ماشومه زویه ته به ګرځې کوم صحرا کې، د تیارو په شپه کې ورکه ستا خو کور دی په رڼا کې. ولې لاړې یو ورک خوب شوې د ازل ورکه دنیا کې، ستا ښایست کې زما ژوند دی ستا ژوندون دی، زما سا کې یو نظر کې دې کړو ماته سور ګلشن تور بیابان. لیونی لیونی ګرځم دی ورک شوی مې جانان، راشه راشه په خندا شه لکه ستوری په سبا کې، د تیارو په شپه کې ورکه ستا خو کور دی په رڼا کې. زما عزتمندو ورک خیال دا زما په خیال چې دی غني خان د خپل یک یوازې یکا یوسف چې ورته به وایي که نه، لکه غني خان دقه یکا زوی و، یکا فریدون خان. او د غني خان زوی و چې څومره به اعلی انسان و، د ځواني مرګ و، په ځوانۍ کې د وفات شوی دی، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. غني خان د ده په جدایۍ کې څه وایي چې یو ښایسته غوندې ماشوم و که یو خیال که یو خمار و، یو مسکی شانتای وکړو د ازل د تارخانو نه. چې وفات شوی دی غني خان ته بیا د خپل دغې زوی هغه ښایسته تصویر مخې ته په خیالونو کې راځي. ظاهره دا چې د ده مخې به پیدا شوي، د ده مخې به خړپوسې زده کړي، د ده مخې به ګرځېده زده کړي، د ده مخې به بابا بابا ویل زده کړي، د ده د مخې به هغه زلمی شوي، د ده د مخې به هغه چې دی واده به کویدنه به یې شوي، واده به یې شوي، بچي به یې شوي، او بیا د ده د مخې بیمار شوی دی او د ده د مخې وفات شوی دی. نو دا تمام تصویرونه چې دي دا به د غني خان په خیال کې راتله، ځکه ورته غني خان ورک خیال وایي چې کوم خیال و هغه ورک شو. غني خان وایي چې دا یو ښایسته ماشوم و، که نه یو خیال او یو خمار و، یو نشه وه چې ما ته الله را کړې وه. یو مسکی شانتای وکړو د ازل د تارخانو نه، بس داسې مسکی شانتای وکړه که دا ماشومان چې لوبې کوي نو دی وایي تا د هغه هم تا وکړه، لکه دی ډېر عمر د عمر ډېر لږ و، بس لږ عمر له راغی او بیا د ازل د تارخانو نه چې راغلی نو بیا عقیدې ته لاړو، د کوم ځای نه چې راغلی و انا لله و انا الیه راجعون، راغلی د الله د طرف نه ولاړو الله له. زما خواله غلی راغی لکه پوس قدم د یار، که یو ستوري سترګې والي چېرته لرې د تیارو نه. غني خان وایي چې عجیبه زما خواله غلی راغی داسې لکه یار چې په مکیز مکیز راځي، په پستو پستو قدمونو راځي، د یار د پستو قدمونو په شان راغی.
که نه دا یو ستوري چېرته د تیرو نه سترګې ماتولې. د غني خان ژوند د فریدون خان نه بغیر د هغه نه مخکې یو تکه توره تیاره وه او بیا دا یو ستوري ورته سترګه ووهله، رڼا یې ورله ورکړه، خو د لږ وخت دپاره. ځکه غني خان وایي چې یو موسکی شانتا یې وکړه د ازل د ترخانو نه. نو غني خان وایي که د تورې کوټې ورکې شهزادګۍ د نور ولاړه، زما سترګو کې غمونه رڼا، سترګو کې غمونه، ښکلې شونډو کې خندل. یا چېرته د تورې د تکې تورې تیارې هغه کوټه چې د تیرو کوټه چې د هغې په ور کې یو شهزادګۍ د نور او د رڼا نه ولاړه وه. د غني خان دنیا یې رڼا کړې وه، د زړه د غني خان خاني را ټینګه کړې وه. نو دا داسې وه لکه څنګه چې په تکه توره تیارۍ او د هغې یو تک تور وري په هغې کې یو د رڼا شهزادګۍ ولاړی خاندي او رڼا سترګو کې غمونه، خو د هغه سترګې چې رڼا وې ښکلې سترګې وې، په هغې کې غمونه وو. شاید چې غني خان پرې پوه شوی چې دا بچی مې ډېر ونه پوهي او دی به الله زر اخلي. نو ځکه غني خان وایي چې په رڼا سترګو کې غمونه وو او خو په ښکلو شونډو کې خندا وه، خندل به یې. د ژوندون یو حرکت وکړو، یو رنګ د تخیل و، که د تال ګونګرو په خپو کې مې خوبونه ګډېدل. غني خان وایي چې دا د ژوند هغه حرکت و چا چې ما له ژوند را کړی و، که نه دا د تخیل یو رنګ و، د خیالونو، د تصویرونو، د تصوراتو یو رنګ و. او که د تال په ګونګرو کې په خپو کې چې دی خوبونه چې زما ارمانونه چې وو، خوبونه چې زه به داسې یم، زه به داسې یم، زه به داسې شم، د هغه خوبونه هغو ګډا کوله. که دا څه وو؟ غني خان دا سوال کوي. لکه وړوکې هوسۍ باغ کې په هېڅ شي یقین نه وي، چېرته پټ پکې یو خوب وي د صحرا او د ځنګل. دا ګورئ دا د الله والا نظر ډېر غني خان ته پته وه چې دا زویه به مې یو زویه مې دی او دا به زما نه مخکې مري او په ځوانۍ کې ومري. نو دا وایي چې لکه وړوکې هوسۍ نه دا د ځنګل وي که نه، دا په باغ کې نه وي خوشحالي. ما په خپله یو هوسۍ لیدلې وه، چا نیولې وه، هغې دومره چغې به وهلې چې زه به چلې دلته په ملیشا کې چې کله به هغې کور ته لاړم د هغې چغو به زه په لړزانولم که نه. ما یې دا ولې وې دا مونږ د صحرا نه راوستې ده، دلته تړلې ده. نه خو د صحرا کې خوشحاله وه، هغه په کور کې څه کوي. نو دغه رنګې غني خان د خپل زوی متعلق خبره کوي چې دی خو د هغې جان یو فرشته وه، د هغې د الله سبحانه وتعالی یو نازولی و، هغه د دې دنیا نه و. دلته کې داسې و لکه هوسۍ چې سړی د صحرا نه ونیسي او خپل باغ ته راولي، نو هغه به څومره تریږي، هغه به څومره په لړزاني، هغه به څه خوشحاله شي. نو د فریدون خان چې دی الله دې وبخي، الله دې قبرونه ډک کړي، نو هغه هم دغسې ژوند و لکه غني خان پرې پوه و. تاسو ته بیا دا خبره مو وکړه چې غني خان دا د نظر والا خلق دي، دوی پوهېږي چې څنګه چې هوسۍ په باغ کې نه خوشحالېږي د ښار او د کورونو، دغه رنګې د غني خان دغه زوی په دې دنیا کې خوشحاله نو، د آخرت طرف ته رجحان و، تګې و، توجه او مخې و. چېرته پټ پکې یو خوب وي د صحرا او د ځنګل، څنګه چې د هوسۍ د صحرا او د ځنګل هغې ارمان یې خوب وي چې زه به هلته کې بس یم، حالانکې په دغې صحرا کې څه نه وي، خو نه د هغې صحرا ژوند دی، هغه په ښار کې نه خوشحالېږي، یا د چا په کور کې یا د چا په باغ کې. نو دغه رنګې د غني خان دا بچی چې و دا غریب هم په دې دنیا کې خوشحاله نه و. ما د مینې لاس خواره کړو، څه دعا وه څه ارمان، ما وې ای رنګینه نوره راشه مست کړه دا جهان. د غني خان بچی نه و، دعا به یې کوله چې الله زما د خاني راټینګه کړي، زما د خانۍ وارث پیدا کړي. نو بس دعا وه او څه ارمان و، دا د غني خان ارمان و چې زما د زوی هم وي، حالانکې لوڼه یې هم وي، خو زوی یې غوښتو. او ما وی چې ای د رنګونو او ای د ښایست رڼا نوره راشه زما د جهان زما د دنیا مسته که.
زه به خپل خود ستا وجود کوم چې ته سترګو ته ښکاره شي. غني خان دې زوی ته به وایي چېرې ته ځوان شې، ته زما دنیا ته راشې، نو زه به خپل خود چې دی هغه به ستا وجود کوم، لکه زما چې څه دي که نه دا به زه تاله درکړم. ستا مستی له او خمار له به د ځانه خپل احساس به دې جامه کوم چې ته ښایست یو ننداره شي. زما چې څه احساس دی هغه به ستا جامه شي، چې ته ښایست شي او ته یو ننداره شي. مقصد دا دی چې د غني خان څه خاني چې وه او د غني خان ګدۍ چې وه، نو د هغې جانشین غني خان غوښته چې دا زما د بچی شي. هر څه پلار هر څه په دې خپل بچي باندې قربانوي. نو دغه رنګې د غني خان هم یو خوب یو ارمان و. ستا مستی له او خمار له به د ځانه سرور ورکم، ستا امید او مشغوله له به خوبونه د تور ورکم. غني خان ورته وایي چې ستا مستی چېرې ته مست شي او ته نشه یې، نو دا به زه د ځانه له خوشحالي درکوم. لکه ته چې په څه خوشحالېږې زه به هغه کارونه کوم، او ستا امیدونه او ستا مشغوله له چې ته یعنې ستا څه مشغوله یي زه به هغه پوره کوم، زه به هغه کوم. او د تور یعنې د کوهي تور چې دی د هغې خوبونه چېرې هغه به زه تاله درکړم. څنګه چې موسی علیه صلات وسلام په کوهي تور کې خوبونه لیدل، نو الله یې ولیدو. دغه رنګې غني خان خپل زوی ته وایي چې تاله به هم زه د کوهي تور خوبونه درکړم. زه به خپل ژوند ترجمان کم ستا د ژوند د کتابونو. غني خان ورته وایي چې ته صرف ژوندی پاتې شي، نو زه بس زما خپل ژوند چې دا به ستا د ژوند د کتابونو ترجمان شي. زه به خپل ژوند تاله درکړم، زما ګوتې به ستار وایي ستا د شرنګ ستا د سرونو. او زه پلار د چا دپاره ژوند کوي؟ د بچو دپاره کوي. د پلار چې سم خواري سم سوچ نه هغه د بچي نه غیر چاپېره ګرځي. دغه شان د غني خان دغه سوچونه او فکرونه و چې د فریدون خان نه غیر چاپېره ګرځېدل. یو قدم یې کو راپورته هم راتله هم یېرېده، د صحرا عادت هوسۍ وه په ګلزار کې ترېده. غني خان وایي چې ما کړی د الله سبحانه وتعالی نه دی وغوښتو، نو الله راکو، او یو قدم یې راپورته کو، راغی هم خو یېرېده په دې دنیا کې نه یېرېده، زړه یې ورسره نه لګېده د دې دنیا سره، په ژوند باندې یېرېدو. د صحرا عادت هوسۍ وه په ګلزار کې ترېده. دا خو لکه د الله د جنتونو یعنې د جنت یو مرغۍ وه، هغې د دنیا په دې صحرا کې څه کول؟ نو دلته ترېده، دغه ترېده، دغه یېرېده. غني خان د ده په ژوند کې محسوس کړي، دی لا مړ نه و. ما خپل زړه سترګو کې خور کور ډېر په مینه ور روان شوم، عجیبه جهان ته لاړم، هم عاشق شوم هم جانان شوم. غني خان وایي چې یاره خپل زړه چې مې دی په سترګو کې خور ور کو، او ډېر په مینه باندې خپل بچی لاړم، په غېږ کې مې واغېستو، الله راله راکړو، خوشحاله شوم. یو عجیبه جهان ته لاړم چې د غني خان په زړه څومره خوشحاله شوي چې زیری پې شوي چې یاره ستا زوی یې وشو. غني خان په دغه وخت کې په جیل کې و. غني خان وایي چې عاشق هم شوم او جانان هم شوم، په خپل زوی باندې مین شوم، د ده جانان هم یم، په ده باندې مین هم یم. خو چې زه ورتلم خواله، نو چا چغه کړه چې خان ګپو شپو له راغلي 3-4 درلود استاد. غني خان وایي چې زه کله د خپل زوی یعنې زما د خپل زوی هغه ما چې هغه طرف ته قدم واغستو چېرې اوس د ده دا خواږه الله ما ته وښیي، او زه چې مرم نو چې د ده په زنګون باندې سر کېږدم او مړ شم. نو څه چل وشو؟ هر پلار غواړي چې را زما کوڅه خېږي نو د خپل بچي په غېږ کې دې وخېږي. خو دلته کې څه بل شان وشو. غني خان وایي چې کله زه د خپل بچي له ور روان شوم، نو چا چغې کړې چې ای خان ستا 3-4 یاران راغلي دي ګپو شپو له، یعنې زما توجه لکه زه دله تلم، توجه مې ده ته وکړه چې اوس د خپل بچي ژوند جوړ شي، او د ده نه زه سترګې یخې کړمه. نو دلته کې چغې شوې چې خان تا له څه مېلمانه راغلي دي ستا ګپ شپ له. نو ده هغه یکسویي د ده ماته شوه، او ده داسې په څنګ وکتل، داسې وکتل
چې وکتل نو څه چل وشو. یو نظر چې مې ترې واړو نو د نور خاپیری نه و، چار چاپېره په تیارو کې نه یې نوم نه یې نشان. چې لاغه مې چې نظر واړو داسې چېرې دا څوک راته چې چغه کړه دی څه وایي، هغه ته مې غوږ کړو، نظر مې کو داسې چې مې کته د رڼا هغه خاپیری نه و، بس تللی و، الله له تللی و، الوتی و. چار چاپېره په تیارو کې نه یې نوم نه یې نشان. ما کتل تکې تورې تیارې وې، نه یې نوم و نه یې نښه. دا به د بچي یا د پلار په زړه باندې بس تېرېږي. بیا غني خان ورته وایي چې ای زما ماشومه زویه ته به ګرځې کوم صحرا کې، د تیارو په شپه کې ورکه ستا خو کور دی په رڼا کې زما بچویه، ته په کومه صحرا کې ګرځې، مړ شوې لاړې چېرته لاړې، او د تیارو په شپه کې ورکه ته خو د تیارو په شپه کې ورک شوې، ستا کور په رڼا کې و، ته خو الله د غني خان په کور کې پیدا کړی. د غني خان کور خو ټولې دنیا له رڼا ورکوي، ته چېرته ورک شوې لاړې. بیا غني خان وایي چې ولې لاړې، یو ورک خوب شوې د ازل ورکه دنیا کې، ستا ښایست کې زما ژوند دی، ستا ژوندون دی زما ساکي، چې ته ولې لاړې داسې شوې لکه ورک خوب چې چا چې خوب موندلی لیدلی و هغه بیا ورک شي هیر شي پته نه لګي چې څه شو. ته ولې تا ولې زما سره دا چل وکړو او د ازل په هغې ورکه دنیا کې لاړې، غیب شوې زما نه، ستا په ښایست کې خو زما ژوند و، ستا په ژوند کې زما ژوند و، او ستا په ژوندون کې زما سا، زه خو ستا په ژوند باندې ستا په سا باندې پایدم، ستا دا سا زما د ژوند دپاره و، ستا د ژوند دپاره نه و. اوس چې ته مړ شو نو زه مړ شوم. یو نظر کې دې کړو ماته سور ګلشن تور بیابان، لیونی لیونی ګرځم دی ورک شوی مې جانان. په یو نظر کې دې ماته د غني خان چاپېرچل چې و، د غني خان ژوند، د غني خان خاندان، دا خو یو سور و یو ښایسته ګلستان و، خو چا چې تور بیابان جوړ کړو، د فریدون خان جدایي بس چې هغه لاړو نو دغه بیا ګلشن نه و، دا بیا تک تور بیابان مقبره وه. غني خان بیا مرګه پورې په مقبره کې ژوند کړی دی، یو تک تور بیابان و د هغه ژوند، چې یکا زوی د چا نه لاړ شي، د خانۍ وارثي هغه لاړ شي چې د ده په زړه به څه تېرېږي. او بیا غني خان وایي چې لیونی لیونی ګرځم دی ورک شوی مې جانان، بس زه خو لیونی ګرځم، زما جانان ورک شوی دی. زما عزتمندو بیا اخر کې وایي چې راشه راشه په خندا شه لکه ستوری په سبا کې، د تیارو په شپه کې ورکه ستا خو کور دی په رڼا کې. ای زما بچیه راشه ما ته بیا هغه شان وخانده لکه څنګه چې د سبا دا ستوری خاندي، او ته د تیارو په شپه کې ورک شوې حالان کې ستا کور په رڼا کې دی. زما عزتمندو دا د غني خان هغه احساسات دي د خپل بچي په جدایۍ کې، هغه اوښکې دي او اوښکې هم نه دي، هغه وینې دي او زوي دي د سترګو، چې د هغې نه غني خان کلام جوړ کړو او موږ ورسره وجړولو. الله سبحانه وتعالی دې د دواړو د ټولو چې څوک هم وفات شوي مسلمانان، الله دې د ټولو قبرونه د نورونو ډک کړي. دا غني خان و چې د الله سره په دومره تعلق کې الله په ده باندې څومره قسمه قسم ازمایښونه راوستل، خو لکه د رحمان بابا خبره وي، لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم کو خزان را باندې راشي کو بهار. غني خان د الله د یارۍ نه او د الله د تعلق نه لاس نه دی وښکلي، نه یې ورته چېرته بد رد ویلي دي، بلکې په یو نظم کې ابروز ما وی چې نور نږدې کېږم ما ته نور سترګې رڼا شي، نور راته ته وخاندې، نور زه تا ته نږدې شم چې ته څومره په ما باندې حالات راولې، ازمایښونه راولې، زه تا ته نور نږدې کېږم. دا د غني خان هغه ژوند و. زما عزتمندو هغه مرزا اسدالله خان غالب صاحب زوی وفات شوی، نو هغه په یو کلام کې ورته وایي خپل بچي ته مخاطب دی، وایي چې جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. زما عزتمندو غالب صاحب د خپل بچي ته وایي چې ښه ته چې تلې که نه نو په تلو تلو کې دې ما ته وویل چې
چې د قیامت په ورځ به میلاو شو. تاسو د پلار احساسات ته وګوره نو دی خوشحاله شي چې کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور الا ما خو خیال دی چې ته لاړې مړ شو بیا ملاقات نه کېږي، خو ته وایې چې نه د قیامت پر ورځ ملاقات کېږي. الا څومره ښه کار وشو چې د قیامت په هم یو ورځ یې زه په تا سره میلاو شم. یا خدای پاکه د قیامت په کله راځي؟ حالانکې د قیامت هغه سخته ورځ ده چې پیغمبرانو ته پناه اخیستې ده، خو د میرزا اسدالله خان غالب زوی چې دی هغه د خپل زوی د ملاقات دپاره قیامت ته یې تعدیل چې یا الله زر قیامت کې چې خپل زوی ووینم نو قیامت ته خوشحالیږي. حالانکې قیامت ته څوک خوشحالیږي نه، دا د الله والو هغه کیفیات دي. زما عزتمندو دا د غني خان نظم په خپل زوی باندې چې هغه بالکل یکاو او په ځوانۍ کې وفات شوی. نو که چېرې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا لپاره تاسو نور خلکو ته هم ورسوئ، الله به خوشحاله کړي.